او شین کار چې چاته پورته کېده به سخت خوشحاله و. د پای ټکی کېښود نو دا چکش به داسې وهلو او دې مجاهد صاحب دلته خپل ټوپک کېښود چې دا ولې دا خو د مشرانو له طرف نه موږ ته اجازه نشته له دې ځای څخه به په دغه مایکونو کې د ولس غږ اوچتولو. بوتلونه رښتیا بوتلونه نشته. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه خوشاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. درنو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ دا ځل راغلی و د افغانستان یا د کابل پارلمان ته. دا هغه پارلمان دی چې په پخواني نظام کې دلته د ولس استازي او وکیلانو به خپل دنده ترسره کوله. نو نن به تاسو ته د دې پارلمان څخه تازه ویډیوګانې انځورونه در واخلو چې تاسو ته به یې وښیو چې آیا پارلمان په خپل ځای پاتې دی، پارلمان کې څه شوي جوړ دی نه دی. دا هر څه به په دې خپرونه کې موږ سره وګورئ. نو په پیل کې به موږ لاړ شو د پارلمان ودانۍ په لور. راځئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ دا د پارلمان هغه لومړنی انګړ دی چې دلته دا د اوبو شرشری یا فواره چې ورته وایي دلته شتون لري او موقعیت لري چې فعلا پکې اوبه هم نه راځي. او دا یې لومړنی انګړ دی. اخوا دروازه د دروازې نه اخوا اصلي یا منځنی انګړ دی او په انګړ کې د پارلمان ودانۍ موقعیت لري. دلته یو مجاهد ولاړ دی، دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو. ستړی مه شي. جوړې په خیر کلاري ده په خیر. دا راته کوي چې تاسو دلته څه مسؤلیت لرئ؟ دلته خو د پارلمان نه موږ ساتنه کوو او د مدیران راځي نور داسې کارګران راځه دې خوا راځه وبخي دلته د دې نه ساتنه کوو. نور د دې مشکل نشته تر اوسه داسې کارونه دې سم نه دي شروع شوي. سمه ده. ته خپله ساتنې برخه کې دلته د دلته ساتنه څنګه دلته اوس په دې ودانۍ کې څوک اوسېږي نه اوسېږي او تاسو چې دې ودانۍ ته راغلی دې ودانۍ ته خو څه زیان نه ورسېدلی؟ نه الحمدلله مجاهدین را رسېدلي و په اوله سر کې. نور عسکر خو بیا تسلیم شولو. نور الحمدلله ټول مکمله بس هر شی په جای باندې پاتې دی او انشاءالله نظافت کې وګورئ الحمدلله ښه پاک سره د کارګران راځي. بس هیڅ شی هم ګډوډ نشته. هیڅ شی هم ګډوډ نه دی. یعنې پارلمان په خپل ځای دی او جوړ دی. ته موږ سره همکاري کولی شي چې لاړ شو دا ودانۍ وګورو، داخل وګورو، دا شاوخوا؟ ولې نه مننه مهرباني. نو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ موږ د پارلمان هغه منځنۍ ودانۍ ته یا هغې ته راننوتو انګړ ته. دا یې هغه منځنی انګړ دی، مرکزي برخه ده چې اخوا بیا ودانۍ خپله شتون لري. دا د پارلمان دنګه ودانۍ ده. نو اوس مهال تقریبا په لسګونو ساعتونکي یوازې دلته دنده ترسره کوي او نور څوک نشته. نو تاسو یو څو انځورونه د دې شاوخوا وګورئ. زموږ کامرمین به یو څو انځورونه واخلي. نو لیدونکو تاسو خو د دې سیمې بېلابېل او د دغې برخې بېلابېل انځورونه خپله وکتل. نو اخوا چې تاسو ګورئ دا د افغانستان یو له مشهوره ماڼیو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شوه. یو ځل بیا ورغول شوه. البته جوړه شوې خو پیړۍ وړاندې د غازي امان الله خان په وخت کې وه. او دا چې دی پارلمان دی دا هم په دې وروستیو کلونو کې په تیر نظام کې جوړ شوی و. نو دا د پارلمان د ودانۍ عمومي دروازه ده، ګیټ دی. ورننه وځو به داخل ته چې داخل کې څه دي. لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ دا د پارلمان د ودانۍ هغه منځنۍ برخه ده چې موږ ورته راننوتو. دا هغه سالون دی چې دلته یو هاوز یا فواره تاسو ګورئ شرشری جوړه کړې ده چې په ښه شکل ده، یعنې په خپل هغه کیفیت او څنګه چې جوړه شوې وه
هماغسې پاتې ده، جوړه ده، څه زیان ورته نه دی رسېدلی. تاسو یې په خپله ګورئ. یوازې فعلا پکې اوبه نه راځي، یعنې دا چې دلته څوک فعالیت نه لري، دندې نه لري، نو ځکه یوازې ساتونکي دي په پارلمان کې، ځکه دا فواره یا دا شرشره هم بنده ده، اوبه پکې نه راځي. خو مونږ خبر شو چې جوړه ده، یعنې څه زیان ورته نه دی رسېدلی. د پارلمان خپله تالار د پارلمان چېرته دی؟ د ولس د استازو هغه چې نو دلته مونږ سره بل مجاهد صاحب د دې سره به مخ شو او دا به مونږ ته معلومات راکړي. سمه ده، ستړی مه شي. جوړې مجاهد صاحب په خیر جوړې خیر رسیم. که دا راته ووایې چې دا څه شی دی، تاسو ته معلومات شته؟ د کارګر یعنې انتظار خانه ده. دا دا انتظار خانه ده، ریسپشن یا انتظار خانه ده چې پخواني د پارلمان وکیلانو یا د ولس استازو ته به څوک راتلل، دلته به تم و چې اخوا تاسو تصویر کې اخیستلی شئ، اخوا دا ټول تمځای یا انتظار خانه ده. تاسو خپله څه مسؤلیت لرئ؟ دا د تالار کلي مسله ده، زه مجاهدین ته خلاصوم، څوک چې راځي مېلمانه راځي تالار ورته خلاصوم، بېرته بندوم. تاسو د داخل مسؤلیت لرئ. ته کولی شي دلته لکه چې دوه تالاره دي، یو د مشرانو جرګه وه، یو پارلمان ولسي جرګه، یو پارلمان ده، یو ولسي جرګه ده، مشرانو جرګه ده. بالکل. نو ته مونږ ته که په پیل کې دا ولسي جرګه وښیه چې هلته د ولس استازي اوسېدل. صحیح، مشکل نشته. نو درنو لیدونکو، دا مجاهد صاحب به مونږ ته د ولسي جرګې یا د ولس د استازو هغه تالار مونږ ته وښیي چې تاسو به یې په خپله وګورئ. دا د ولسي جرګې د تالار دهلیز دی چې دلته یې ریسپشن به وي. دلته به پخوا په هغې کې انتظار خونه یا تمځای و چې دلته څوک به چې راتلل، هغه د ریسپشن کس به ولاړ و، معلومات به یې ترې اخیستل. او دې مجاهد صاحب دلته خپل ټوپک کېښود چې دا ولې؟ دا خو د مشرانو له طرف نه موږ ته اجازه نشته چې دننه تالار ته کلی هغه ویسي ټوپک ویسي. ټوپک ته اجازه نشته چې تالار نه دننه. دلیل یې تاسو ته معلوم دی؟ نو دلیل یې دا ده چې بل هلته کمرې دي که نه، او هغه داسې دنیاوي هغو ته جګېږي، خو باید داسې ونه سي که نه چې ځکه دلته هېڅ هم کلشینکوف که د حکومت وخت و که اوس وخت نه هېڅ هم کلشینکوف نه ده ناستی. نو په دې په خاطر باندې موږ هم نه باسو چې هلته دا اصول باید مراعات کړو، ځکه هلته چوکۍ دی چا هم نشته پکې. ښه مننه کور وده. لیدونکو دا ګورئ د ولسي جرګې د تالار هغه دهلیز دی، لاره ده، د ولسي جرګې د تالار دروازه ده. تاسو په خپله په تصویر کې ګورئ ولسي جرګه. نو دا هغه تالار دی چې دلته د ولس استازي سره راټولېدل په دغې چوکیو کې چې د هر چا چوکۍ معلومه وه، په دې کې به خپل دنده ترسره کوله. دلته به د ولس غږ اوچته و او د ولس خبرې به د پارلمان رئیس سره او دولت سره او دوی سره به شریکولې. نو دا چې تاسو ګورئ د وکیلانو یا د ولس استازو هغه چوکۍ او ځایونه دي چې له دې ځای څخه به په دغه مایکونو کې د ولس غږ اوچتولو او له دولت او د پارلمان رئیس سره به شریکول. ډېرې خبرې به نه کوو، تاسو باندې د دې تالار تازه انځورونه ګورم. ما خو دا د تالار وکتلو او دا تالار دا ټول پارلمان په د وروستیو څو کلونو کې جوړ شوی و چې د هند هیواد په مالي مرسته دا بیا رغول شوی او جوړ شوی و. او دا چوکۍ تاسو خپل هم پوهیږئ چې دلته به د پارلمان مشر او معاونین به سره کېناستل، چا چې به غږ اوچته و دوی به بیرته پریکړه له دې ځای څخه کوله. او دغه کارتونه په یاد به یې که نه، دا سور کار چې دی دې سره به مثلا کومه خبره به چې وه دوی به چې شریکوله، نو د رد په بدل کې به دا سور کار جګو. او څوک به چې د خبرې سره موافق و، کوم نظر یا کومه وینا سره به موافق و او چاته به چې رایه ورکوله، نو دا شین کارت به پورته کوو. او شین کارت چې چاته پورته کېده به سخت خوشحاله و. نو ډېرې خبرې به نه کوم. بوتلونه رښتیا بوتلونه نشته بوتلونه
نشته نو ځکه څوک نشته چې اوبه وسکي بوتلونه چا چې اوبه پکې څکلي وو هغه یې بیرته صفاکارانو به خطا کړي اوسي. نو ډېرې خبرې به نه کوم، تاسو باندې د پارلمان او د ولسي جرګې تالار ګورم، تاسو تصویرونه وګورئ، بیا به سره خبرې کوو او زه به مشرانې جرګې تالار ته. درنو لیدونکو، دا و د ولسي جرګې تالار، هغه تالار چې دلته به د ولس استازي او وکیلان ناست وو او دلته به د ولس غږ اوچته و. مونږ ولیده دلته چې شي ته زیان نه دی رسېدلی، هر څه په خپل هغې اصلي کیفیت چې څنګه جوړ شوي وو هماغسې پاتې دي، شکر دی ضرر ورته نه دی رسېدلی. نو مونږ به ورشو د مشران جرګې تالار په لور، تاسو باندې به هغه تالار هم وګورو، ملتیا مو کوو. نو لیدونکو، تاسو بیلابیل انځورونه ګورئ او لابم وګورئ. نو دلته تاسو چې ګورئ د ملي شورا یا مشرانو جرګې په لور مونږ روان یو او دا چې دی هغه لومړنۍ دروازه ده چې دلته د ملي شورا یا د مشرانو جرګې لوګو هم لګول شوې ده، نښه یې خپله تاسو ګورئ. نو لیدونکو، دا هغه د ملي شورا یا د مشرانو جرګې لومړنۍ دروازه وه چې مونږ ترې راتېر شو او دلته ریسپشن یا تمځایونه دي د معلوماتو هغه شعبې یا برخې، دا میز چې تاسو ګورئ، او دا یې هغه دویمه دروازه ده چې دا هم د شیشې په ډول ده، او د خپله د تالار هغه عمومي دروازه او د عمومي غونډ د تالار یا د مشرانو جرګې یا د ملي شورا دغه دروازه چې تاسو ګورئ دا د عمومي غونډو تالار دروازه ده، یعنی دلته به د مشرانو جرګې غړي سناتوران په دغه چوکیو کې کېناستل او د افغانستان د راتلونکي د افغانستان په هکله د غونډو او د افغانستان د سرنوشت او بیلابیلو برخو په هکله به یې دلته سره غونډې نیولې، په دې هکله به یې د مشرانو جرګې له مشر سره په هغې چوکۍ کې شریکولې. او د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې ترمنځ توپیر همدا و چې د ولسي جرګې استازي یا د ولس استازي به خپله ولس ټاکل په رایه باندې، او دا چې هغې ته مونږ انتخابي ویلی شو، او د مشرانو جرګې دا سناتوران او دا غړي به د خپله د دولت له خوا نه او د شورای ولایتي له خوا نه معرفي کېدل. نو ډېرې خبرې به زه نه کوم، دلته هم چې زه څنګه ګورم دا تالار هم په خپل ځای پاتې دی، جوړ پاتې دی، یعنې څه زیان ورته نه دی رسېدلی، او دا هم د ولسي جرګې د تالار په شان هماغه شان دی، خو لږ توپیر دا لري چې دا لږ کوچنی دی او د دې غړي کم د ولسي جرګې په پرتله باندې.
نو لیدونکو تاسو خو د مشرانو جرګې د تالار ویډیوګانې یا انځورونه خپله وکتل. نو دا د مشرانو جرګې یا د ملي شورا د مشر چوکۍ ده. ماشاءالله ښه اوږده او غټه چوکۍ هم ده او دا چکش خو په یاد راځي، حتما به ستاسو په یاد راځي چې د کومې خبرې یا د کومې فیصلې په هکله به د پای ټکی کېښود نو دا چکش به داسې وهلو او هغه فیصله به نور ختمه شوه او څه چې په هغې فیصله کې شوي و هغه به تایید شول. نو ډېرې خبرې به نه کوم، همدلته به خدای پاماني وکړم. سمه ده. نو همدلته به خدای پاماني وکړم او پارلمان په انګړ کې په خپله ودانۍ کې ډېر بېلابېل څه دي. نو دا ټول چې مونږ تاسو ته در وښیو یعنې ډېر وخت نیسي او مونږ هم ستاسو وخت نه نیسو. نو دا و د افغانستان پارلمان ودانۍ چې تاسو ولیده چې پکې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې تالارونه ول. تر بیا چې زه سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو خپل یو بخونکي خدای سپارم. کوم نظر وینا مونږ سره لرئ را سره شریکه کړئ او زمونږ چینل در سره خوښ کړئ. تر بیا چې مونږ ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.